سلام، اوس هم د 11 بجو خبرونه. د کندوز په چهاردرې ولسوالۍ تېره شپه یو شمېر طالبانو ډلیز برید وکړ. د کندوز د امنیه قمندانۍ ویاند وایي په دغه نښته کې چې د نن سهار تر 5 بجو دوام وکړ، دواړو لورو ته مرګ ژوبله اوښتې، خو کره شمېره یې لا تر اوسه روښانه نه ده. د نوموړي په وینا د امګړې په یاده ولسوالۍ کې وضعیت ارامه دی او ټولې دولتي ودانۍ د افغان ځواکونو په ولکه کې دي. ولسمشر غني د ولایتي سفرونو په لړ کې نن سهار د فاریاب مرکز میمنې ښار ته ورسید. د ولسمشرۍ ماڼۍ د رسنیو دفتر مسؤلین وایي ښاغلی غني به په دې سفر کې دغه ولایت له بېلابېلو اقشارو سره وګوري. ویل کېږي ولسمشر به په دې سفر کې یو شمېر پروژې هم پرانیزي. د قطر د سولې بین الافغاني ناسته تر راتلونکو څو ورځو پورې وځنډول شوه. د پخلاینې د رهبرۍ عالي شورا په دویمه ناسته کې پریکړه شوې څو د قطر ناسته د اپریل پر 19 ترسره شي. بلخوا د سولې عالي شورا مرستیال وایي افغان حکومت باید داسې مرکچي پلاوی وګماري چې له طالبانو سره ورته سویه ولري. د پاکستان لومړی وزیر وایي په تیرو کلونو کې د پاکستان پوځ وسلوالې ډلې جوړې کړې وې، خو اوس یې اړتیا نشته او په پاکستان کې به یې د فعالیت مخه ونیول شي. عمران خان تیره ورځ په اسلام آباد کې له یو شمېر خبریالانو سره په کتنه کې په افغانستان کې د پخواني سره پوځ پر وړاندې د مجاهدینو ډلو ته په نغوت سره وویل دغه ډلې د پاکستان پوځ جوړې کړي او تر بریا وروسته باید هغوی ته د موجودیت اجازه نه وای ورکړل شوی. د نوموړي په وینا د امګړې څه باندې 10,000 دیني مدرسې د پاکستان دولت تر ادارې لاندې فعالیت کوي او په زرګونه ملیشې به بیا زده کړو ته وهڅول شي. ویل کېږي ډیریو وسلوالو سختدریځو ډلو او په ځانګړې توګه طالبانو د پاکستان په دیني مدرسو کې زده کړې کړي دي. د کندوز پولیسو په دغه ولایت کې د ترهګریزو کړنو د ترسره کولو په تور د 3 کسانو له نیولو خبر ورکړ. د دغو کسانو 2 د خان آباد ولسوالۍ او یو بل د کندوز ښار د 3 امنیتي حوزې له شاوخوا سیمو له 3 وسلو سره یو ځای تیره ورځ د پولیسو له لوري نیول شوي دي. د دې سره سم په تېرو 40 ساعتونو کې د کندوز ښار له بېلابېلو سیمو 6 ماینونه هم کشف او شنکړای شوي دي. 3 کسان په لوګر کې د نشهیي توکو د لیږد په تور د پولیسو له لوري ونیول شول. دغو کسانو چې څه باندې 6 کیلوګرامه شیشه په کندهار کې په یو موټر کې ځای پر ځای کړي وو، غوښتل یې هغه کابل ته ولېږدوي، خو تر هغې مخکې تېره ورځ په پل علم ښار کې نیول شوي دي. د لوګر امنیه قمندان رحم خدا مخلص زیاتوي له نیول شویو کسانو اوس هم پوښتنې روانې دي. او د بغلان په ښوونځیو کې د چاودونکو توکو په اړه د معلوماتو ورکړې لړۍ تېره ورځ پیل شوه. د دغه ولایت د امنیه قمندانۍ د ویاند په وینا په دې لړ کې به د بغلان څه باندې 10,000 زده کوونکو ته د چاودونکو توکو په اړه معلوماتي بسې هم ورکړل شي. د بغلان پولیسو همداراز له ټولو بغلان میشتو غوښتي چې د مشکوکو پیښو په لیدو سره پولیسو ته احوال ورکړي څو د خونړیو پیښو مخنیوی وشي. دا تر دې مهاله وروستي خبرونه، تر بیا مو الله امان.